الحمد لمن له البقاء والقدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم. محترم درنو ورونو، ډیر قدرمند محترم ورونه او اکثرین مسافر ورونه، همیشه دوی داسې مسجان مونږ ته استوي چې دوی وایي چې داسې ذکر داسې دعا مونږ ته راوښیاست چې رب العزت مونږ په مال کې برکت واچوي او زموږ دا مسکنت و فقر ختم شي، او بله دا چې الله رب العزت زموږ دا قرضونه چې په مونږ باندې دي هغه ختم کړي. نو محترم ورور ته اولا وایو چې تاسې باید په روزانه ژوندون کې هره ورځ خپل پنځه لمونځونه په جماعت باندې وکړئ. په دې کې ډېر زیات لوی برکت دی. د هغې تر څنګ د هر لمانځه وروسته چې کوم اذکار ویل کېږي چې 33 واره سبحان الله، 33 واره الحمدلله، 34 واره الله اکبر او 33 واره بیا استغفر الله دا ویل کېږي. که چیرې د لمانځه وروسته سنت وي نو د لمانځه وروسته فوراً دستي هغه سنت کول پکار دي. نو د سنت وروسته بیا دغه اذکار وکړي. او که داسې لمونځونه یې چې وروسته سنت نه وي لکه د سهار او مازدیګر ده، بیا د هغې څخه وروستی کې دغه ذکر دې وکړي، بیا دې خپل ځان ته او خپلو وفات شویو ته خپلو اقرباو ته دعاوې کوي. الله تعالی دې د دوی او زموږ دعاوې قبولې کړي. یوه بله چې ما دا امام ابن عبدالدین الشامی الحنفی رحمه الله کتاب کتی، دا هغه مجموع رسائل ډېر زبردست او ډېر معتمد کتاب دی. هغه په صفحه 290 کې د کلمه طیبه یو څه فواید ذکر کړي وه. په هغه کې بیا یوه خبره دا کړې وه چې ډېر زیات فواید ذکر کړي وه. حتی وایي چې امام ابوالفضل رحمه الله دا وایي چې کله جنتیان و جنت ته داخل سي، دوی به په جنت کې د درختو څخه د ویالو څخه چې هر هغه شی په جنت کې وجود لري د هغه څخه به دوی دا واوري چې هغه ټول به وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. یعنې دا محمد رسول الله ما ورسره زیاده کړه، صرف هغه کلمه لا اله الا الله دا به په جنت کې هم ویل کېږي. فیقول بعضهم لبعض، بعض جنتیان به بعض نورو ته وایي چې دا داسې کلمه ده چې مونږ په دنیا کې د دې څخه غافله وو، په دنیا کې د دې څخه مونږ غافله وو. نن په جنت کې هم هغه اورېدل کېږي. په جنت کې هم درختې د جنت ویالې چې کوم په هغه کې اوبه روانې وي، په هغه کې شراب روانې وي، په هغه کې شیدې روانې وي، هغه هم نن دا کلمه وایي. حتی په جنت کې چې هر شی وي وجميع ما فيها يقولون لا اله الا الله، هر هغه شی چې په جنت کې وي هغه به دا کلمه شریفه وایي. نو د هغې څخه وروستۍ کې بیا یو ځای لیکلي دي چې بعضې فقها او علما دا وایي چې هر هغه څوک خپل کور ته داخلیږي، خپل منزل ته یعنې د خپل اوسېدلو ځای ته، هغه یا دا مراد دی چې کله څوک خپل کور ته ننوځي، بهر وتلی کور ته راننوځي، او یا داسې خپلې خونې ته راننوځي، په دې هر وخت کې باید څوک وایي چې د جومات ته تللی کور ته راځي، بل کار چې د کوره وتلی راځي، سرای ته راوځي، بېرته خپلې خونې ته ننوځي، هغه ځای ته خپلې کوټې ته ننوځي او دغه کلمه شریفه دې ووایي. په وخت د هر دخول کې چې وایي عند دخول المنزل، نو بیا الله تعالی جل جلاله د دوی څخه دا فقر نیستي دا ټول ورکوي. د دې به برکت داسې چې ینفع الفقر، فقر به نیستي کې فقر به بیا دې کور کې نه وي، دې کلمې شریفه برکت به دې کور ته راغلی وي. نو معزز زم تر تاسو راورسوله، نو الله تعالی دې د عمل کولو توفیق موږ ټولو ته نصیب کړي. یو ځل خو هغه د کلمې شریفې خپل فضایل دي، ډېر زیات فضایل په دغه کتاب کې امام ابن عبدالدین الشامی رحمه الله ذکر کړي دي. یوه یې داسې د فایدې په شکل باندې دا هم ویلې ده چې کله خپل کور ته څوک ننوځي، خپلې خونې ته خپلې کوټې ته ننوځي، دا کلمه شریفه یو ځل ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، الله تعالی به یې فقر و نیستي ختمه کړي او په کور کې به برکت وي.
الله تعالی مو حفاظت وکړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.